بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د یو چا کره مړی وسي، فوتګي وسي، د هغه کره خوراک کول څنګه دي؟ ځینې خلک وایي چې 3 ورځې به هلته د هغو شی نه خوري. نو دا دلیل څه چې دا میلمانه قریبان راغلي، د دې دپاره به څه کول پکار وي؟ په دې هکله که موږ ته صحیح تفصیلي معلومات راکړي. محترمینو، تاسې دا ښه په غور سره واورئ، تر اخره په دې مسله باندې ځان پوه کړي. دا خوراکت څنګه ده؟ د دې خوراک کول څنګه دی؟ او کوم چې د لیرې سره راغلي قریبان د هغو دپاره به څنګه خوراکه تیاروي؟ پر دې ټولو باندې فتاوی دارالعلوم ذکریه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 50 ډېر تفصیلي بحث کړی. هغه دا لیکلي دی چې په ځینې علاقو کې دا رواج دی چې کله څوک مړ سي نو د هغه کورنیان ډوډۍ تیاره کړي او بیا خپلوان قریبان ته دعوت ورکوي، راغواړي هلته نږدې ورسره وي. دا ډېر بد رسم دی، د دې څخه ځان ساتل پکار. علامه شامي رحمه الله فرمایلی دي چې د دې په ناجایز کېدو کې هېڅ شک نشته. په حواله سره د شامي جلد نمبر 2 صفحه نمبر 20. دا غرنګه الفقه على مذاهب الاربعه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 440. داسې ترتیب به نه کوئ چې په باقاعده کورنیان دغه مړي والا ډوډۍ تیاره کړي، خلک راغواړي، باقاعده ماښام هم ډوډۍ وي دعوت وي، غرمه هم ډوډۍ وي دعوت وي. داسې کول صحیح نه دي. هغه لیکلي دي چې که چیرې د یو چا کره د لیرې څه میلمانه راغلي وي، خپلوان راغلي وي، نو د هغو دپاره به داسې لوړې سطحې والا ډوډۍ نه تیاروي، اوسط درجه درمیانه. داسې نه چې غوښې وي، ورجې وي، کش وي، ګیر وي، نه، بلکل درمیانه څنګه چې په کور کې پخیږي داسې ډوډۍ به د هغو دپاره تیاروي. په هغه کې هم دا شرط دی چې عام اجتماع به نه وي، داسې به نه وي چې ټوله را روان وي، عام اجتماع به نه وي. ځکه د ډېر روایتونو څخه دا معلومیږي چې د یو چا خپلوان د لرې ځایه څخه راسي نو هغه کورنیان د هغه د ډوډۍ انتظام کولی سي. ځکه کله چې حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه وفات سوی نو حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سره د ملګرو رالی، نو د حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه په کور کې د هغه دپاره د ډوډۍ انتظام وکول سو. په حواله سره د البدایه والنهایه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 120. نو د دې څخه دا معلومیږي چې د لیرې ځایو څخه چې کوم خپلوان راغلي دي د هغو دپاره په دغه کور کې ډوډۍ تیارولی سي، او ځکه مطلقاً ډوډۍ تیارول منع نه دي. په حواله سره د فتاوی بزازیه جلد نمبر 6 صفحه نمبر 309. نو خلاصه د خبرې دا د محترمینو، دا کوم چې نږدې خپلوان دي دا دي د دغه کور ډوډۍ نه خوري 3 ورځې. کور ته چې ځي هلته خپل کور ته چې ځي، خو پاتې سوه دغه د لرې ځای څخه چې راغلي دي د هغو دپاره بل ځای انتظام نه وي، نو دغه کورنیان د هغه دپاره انتظام کولی شي. یا داسې وي چې د دغه کور ډوډۍ خو نه وي، خو دا نور خپلوان مثلا د مړي د کور دا نه دي، همسایګان دي، هغو ډوډۍ تیاره کړې ده، یا نورو رشته خپلوانو تیاره کړې ده، نو د هغه په خوړلو کې بیا هېڅ خبره نشته. خو دغه خپل کورنیان به داسې نه کوي چې دوی دا 3 ورځې پر پحتا باندې پسونه حلالوي، غوښې پخوي، عامه اجتماع جوړه کړې وي، ټول خلک راځي خوري. داسې مناسب نه دی، نه داسې کول جایز دي. د لیرې ځای میلمانه راغلي دي، د هغه دپاره د ضرورت مطابق ډوډۍ تیارولی سي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. زمونږ زړه مولوي عبدالرحمن د سمین، لکه مر خپل مسیر ته روان د سمین، او روان د سمین، د صحاح او قرآن ترجمان د سمین، لکه مر خپل مسیر ته روان د سمین، او روان د سمین.